السلام علیکم ملګرو نن ویډیو د پیج په اړه کې ده چې پیج معلومات په څنګه کو چې یاره دا مونیټایز کېدو لپاره الیجیبل دی که نه دی الیجیبل او کم ریکوایرمنټ چې دي هغه پوره دي که نه دي پوره څه وایلیشن خو نشته دی نو هغې لپاره به په ګوګل کروم کې خپل فیسبوک آی ډي کولاو کړو کوم کې چې مونږ کم پیج کې آی ډي کې زمونږ پیج وي هغه به کولاو کړو داسې به کولاو چې بره به تاسو ته هم راځي بیا ورپسې د پیج دا نشان راځي کوم باندې چې 9 پلس دی په دې به کلیک وکړو تاسو چې کوم پیجونه کې اډمینان یې هغه به غونډ دلته راشي نو د دې نه دا یو پیج زه چک کوم ولې چې د فالوورز هم پوره دي 21000 نه بره فالوورز هم دي او نور هم ښه دغه دی ګوري چې ولې نه مونیټایز کېږي څه مسله ده د هغې د کوالټي به له چک کړو دا او سیټینګ به وګورو د دې سیټینګ خو برابر دی لینک چې کوم غواړي هغه هم دی نمبر هم ورکړی ایمیل هر څه پکې برابر دي نو د دې کوالټي به وګورو مینج پیج چې دی دې لاندې چې تاسو ښکته راشئ نو ډېر سیټینګونه دي پکې موږ به صرف پیج کوالټي وګورو په دې به کلیک کړو په دې باندې چې کلیک کړو نو په ده باندې وایلیشن دی کوم داسې سپوز ټی کړی دی چې یاره هغه د فیسبوک کمیونټي ګایډلاین دغه نه سټنډرډ باندې نه دی په هغه وجه فیسبوک په خپله ډیلیټ کړی دی کله چې تاسو یو ویډیو فیسبوک ډیلیټ کړئ اټومیټیک ډیلیټ شي تاسو ویډیو اپلوډ کړئ یا هر څه چې هغه ډیلیټ شي نو په هغې وایلیشن راځي په دې به د اپیل دپاره به هم زه ویډیو جوړه کړم چې څنګه به پرې اپیل کوو نو زه بل پیج چک کوم چې آیا د هغې کوالټي څنګه ده نو هغې دپاره به زه دا بل پیج چک کړم دا پیج د دا د آی ډۍ نه پیج ته غوښتی دی د دې دومره ټایم نه دی شوی تقریبا میاشت پرې نه کېږي د 2 میاشتو کې د دې دغه برابرول غواړي خو بیا هم زه د دې کوالټي چک کوم چې آیا دې باندې څه دغه شته دی که نه تاسو خپل چک کوئ نو تاسو ته څنګه راځي په دې طریقه باندې نو که چاته دغه د خپل آی ډي اړولو طریقه نه معلوم پیج ته نو هغه به هم زه انشاءالله ویډیو جوړه کړم چې هغه وګورئ د چینل به وي د پیج کوالټي چې کلیک کړو دا ښه ګرین راځي برابر راځي دې باندې څه وایلیشن نشته دی نو دې د نور معلومات دپاره چې یاره د دې کم دغه چې دي پوره کول غواړي نو کریټر سټوډیو دې کې خو هم شته خو زه د ویب سایټ نه کولاوم چې بیا تاسو ته معلومات کېږي چې دغه ځای نه به موږ څنګه کولاوو نو دلته به ګوګلي کولاوو بیرته کولاو کړو دلته به پکې ولیکو فیسبوک کریټر سټوډیو ما ډېر سرچ کړی دی نو دلته ما ته الریډي راځي چې دا سرچ کړی دی خو تاسو به داسې ولیکئ فیسبوک کریټر سټوډیو نو په دې کریټر سټوډیو کې به تاسو ته کوم لولنی لینک راشي فیسبوک کریټر سټوډیو بس په دې باندې به کلیک کوو په دې چې کلیک کوو نو موږ ته به خپل پیجونه راشي تاسو چې څومره پیجونه کې مې اډمین یې ستا څومره پیجونه دي دا به غونډ راشي زه په دې 4 پیجونو کې اډمین یم دا به غونډ راشي نو دلته به بیا دې لیفټ سایډ ته کته ورپسې راشو دا مونیټایزیشن دی مونیټایزیشن چې دی په دې باندې چې کلیک کړو نو تا ته به غونډ پیجونه وښایي چې په دې کې څه مسله ده په دوه باندې مونیټایزیشن ایشو ده یو ریسټریکټډ دی او په یو باندې څه ایشو نشته دی خو موږ به ویو پیج الیجیبلیټي چک کړو صحیح ده دا خو نه دی الیجیبل دا باندې وایلیشن دی پارټنر پالیسي ده پې خو دا سمې سواتي چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړو او کوم ریکوایرمنټ چې دی هغه به چک کړو موږ د ان سټریم ایډ چې کوم دی د دې لپاره موږ ته 10000 فالوورز پکار دي د ده نه دي پوره 46 دي لکه 46 خو شه فالوورز یې دي نو په هغه وجه باندې د ده نه دي پوره 1 منټ ویو چې دی په 3 منټ ویډیو کې 33000 پکار دی نو هغه هم نه دي پوره خو دا پوره کول غواړي د دې وجې نه زه تاسو ته ښیم چې دا پوره کول غواړي چې دا تاسو ته کله ګرین شي او دا 100% چې دا به ټیک شي چې پیسې ورکوي کوم انسټریم که تاسو فیسبوک کتلی کومه ویډیو ته چلوئ نو په هغې باندې یا لاندې تا ته ایډ راشي اشتهار پرې راشي یا درته ویډیو سټاپ شي اشتهار پرې راشي دا د هغې دغه دی او بل دا برینډ کول اپ چې کوم دی د فیسبوک نه چې ته مونیټایز کېږي فیسبوک تا ته اجازت وکړي چې بس ته اوس دا دغه پوره کړه تا ته ستا په ویډیو باندې به دغه سټارټ شي انسټریم بیا ایډ به پرې سټارټ شي تا ته به پیسې سټارټ شي د دې لپاره 1000 فالوور پوره دي 1000 فالوور باندې کېږي انګیجمنټ چې دی دا 15000 پکار دی په 60 ورځو کې په 60 ورځو کې دا 15000 چې دی دا پوره کول غواړي نو دغه کېږي انګیجمنټ چې ستا ویډیو چاله مخې له ورشي فیسبوک کله څوک اړی او په هغې کې ستا پوسټ له کلیک ورکړی شي 1 منټ ویو چې دی په 60 ورځو کې 18000 پکار دی
او 1 منټ وی او 3 منټ ویډیو چې کوم دی دا 30,000 پکار دي. 3 منټه ویډیو وي ستا په هغې کې 1 منټ څوک وګوري نو دا 30,000 پکار دي. د مونټایز کېدو لپاره دا ریکوایرمنټ ضروري دی، دا پوره کول غواړي. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. زه داسې معلوماتي ویډیوګان ښه جوړوم د هغې پورې چې چېرته مو اوسېږئ. الله ښاد او آباد لره. د الله په امان.